أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العلي العظيم. قدرمنو حاضرینو د دعا په تعلق یو دوه مسلې په نظر کې لرم. یو دا مسله چې د لمانځه وروسته نفس دعا د دې ثبوت قرآن و حدیث کې شته که یا د فرض وروسته یا د سنت وروسته یا د نفل وروسته دعا کول د الله عز وجل څخه غوښتنه د الله عز وجل څخه د خپل حاجت د اداینې غوښتنه دا خو دعا ده. اوس د فرضي لمانځه وروسته یا د سنت وروسته یا د نفل وروسته دعا کول په شریعت کې څه حکم لري؟ دا به یوه مسله وي. دومه مسله به دا وي چې په دعا کې لاسونه پورته کول په شریعت مطهره کې څه حکم لري؟ دا دوهمه مسله ده. په دې دواړو مسئلو کې زموږ اهل سنت والجماعت سیم زموږ او د سلفیانو جګړه ده د پخوا. د سلفیانو دا عقیده ده چې د لمانځه وروسته دعا نشته. دا د سلفیانو وهابیانو عقیده ده. تاسو به حج ته تللي یاست. دا مکه معظمه کې دا لوی جماعت لمونځ وشي سلام وګرځول شي د هغه سره روان شي. دعا نشته. ما به هلته ملګرو ته ویل ما ول داسې مبارک ځایونه لکه مکه معظمه مدینه منوره دا مبارک ځایونه او دغسې ګمراهان پکښې ولاړ دي چې لمونځ به یې وکړي د هغسې به سره روان شوله. دعا نه وه. دا حالت خو ټولو لیدلی دي چې هغه حج ته تللي. نو ما به ملګرو ته ویل مال کشکې د لمانځه وروسته یو دعا کولی څه خوند به یې کړی وای. دا په لکاو انسانان ناست دي دا ټوله امین امین چې پر وایي دا به څونې خوند وکړي. مکه معظمه شي د انوارو د برکاتو د رحمتو ځای او هم دعا شروعی هم د مخلوق آمین آمین وی. دا دعا به څنګه نه قبلیږي؟ نو دغه د سلفیانو عقیده ده وایي د لمانځه وروسته دعا نشته بس چې لمونځ دې وکړي بالا روان سي. او دغه عقیده هم د سلفیانو ده. وایي په دعا کې لاسونه مه پورته کوه بس دعا کې دې کوله د ځان سره شروع سه لاسونه به نه پورته کوي لکه دا موږ چې په دعا کې لاسونه پورته کوو. وایي دا عمل به نه وي. دا دواړو اعمالو ته دی بدعت و ناروا وایي. زه به اوس تاسې پوه کړم چې په دا دواړو مسلو کې سلفیان پر غلطه دي وهابیان پر غلطه دي. د دې دواړو مسئلو اثبات به په قرآن او په حدیث وکړو. نو د قرآن او د حدیث خبرو خو به سلفیان را سره مني که یا په قرآن او حدیث به دا ثابت کړو چې د لمانځه وروسته دعا شته. په قرآن او حدیث به دا ثابت کړو چې په دعا کې لاسونه پورته کوه. او سلفیان څه وایي؟ وایي موږ قرآن و حدیث منو. نو دا خو دروغ وایي. که څوک دا دعوه لري چې زه قرآن و حدیث منم خو دعا نه منم دا خو دروغ وایي. لاس پورته کېده نه منم دا خو دروغجن دی. اوس راسي اولی مسلې ته. د لمانځه وروسته دعا دا په قرآن ثابت ده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا فرغت فانصب
سورة علم نشرح د پایو خواته آیت کریمه دی. د دې آیت کریمه تفسیر رئیس المفسرین حبر الامه حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنه هغه د دې آیت کریمه تفسیر څنګه کوي؟ فإذا فرغت فانصب إذا فرغت من الصلاة فبالغ في الدعاء وسله حاجتك. رئیس المفسرین یې دغه تفسیر کوي. سمانا اے پیغمبر اسلام علیه الصلاة والسلام کله چې د لمانځه څخه خلاص وې لمونځ دې وکړي سلام دې وګرځاوي نو په دعا کې ځان ستړی کا. الله عزوجل پیغمبر علیه السلام ته وایي فإذا فرغت کله چې فارغ شوې د لمانځه څخه هر لمونځ شي فرضي نفلي سنت چې د لمانځه څخه خلاص وي فانصب ځان ستړی که په دعا کې. دا د الهي فیصله ده چې پیغمبر علیه السلام ته وایي چې لمونځ دې وکړي د لمانځه وروسته په دعا کې ځان ستړی که. خدای دې د لمانځه وروسته دعا په قرآن ثابته شو. دا خو آیت کریمه دی. راسي احادیثو ته بخاری شریف دوهم جلد 919 صفحه حالت بسته باب دی باب الدعاء بعد الصلاة. امام بخاری رحمه الله مستقل باب په دې موضوع کې راوړي چې د لمانځه وروسته به دعا کیږي. باب الدعاء بعد الصلاة. نه پوهېږم چې دا سلفیان ولې داسې نشه دي څه شي خوړلي دي دا دماغ یې ولې چپه ورسته دی. خو د بخاري نارې دوی وایي چې موږ بخاري شریف منو. دوی وایي چې موږ پر بخاري ایمان لرو بل کتاب د حدیثو نه منو بخاري شریف منو. خو ځان د بخاري شریف دوهم جلد 919 صفحه وګوري باب الدعاء بعد الصلاة بسته باب دی په دې موضوع کې چې د لمانځه وروسته به دعا وي. بیا په دغه صفحه کې هغه حدیث شریف دی چې پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم به ګرد عمر د لمانځه وروسته چې سلام به وګرځاوي دغه دعا به کول. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. دا د پیغمبر علیه السلام دعا و د هر لمانځه وروسته. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. دا د پیغمبر علیه السلام دوامی همیشه د لمانځه وروسته به دا دعا وه. وابي مردود څه درته وایي د کفارو غلام وایي د لمانځه وروسته دعا نشته. دا د وابي مردود عقیده ده او پیغمبر علیه السلام به د هر لمانځه وروسته دغه دعا کوله. نو په قرآن هم دا ثابت ده په حدیثو هم دا ثابت ده چې د لمانځه وروسته به دعا کیږي. دا دوهمې مسلې ته راسي په دعا کې دا د لاسو پورته کول دا سلفیان خورا بد ځینې وړي. تاسو به نه یاست کلي حرمینو ته تاسو ورسئ مکې معظمې ته ورسئ مدینې منورې ته ورسئ
د پیغمبر علی السلام روضې ته ودرېږئ تاسې په دعا کې لاسونه پورته کړئ چې دا سلفیان څه درته وایي دا سره سره دسملان چې پر وژو دي دا پوړینان چې پر وژو دي دا دلته ولاړ دي که دې په دعا کې لاسونه پورته کړه راغلي درته ولاړ دي وایي مه کوه مشرک سولې نعوذ بالله په عمل صالح ما وتا مشرک بولی په عمل صالح ما به ملګرو ته ویل مال که څه زموږ کتابو دا مسله لیکلې چې دا وهابیان دا خوارج دي خوارج خو یو ګمراه ډله ما ول زه دا وایم چې د اوس عصر وهابیان تر خوارجو هم واخواته دي خوارج پر بي دي واولي د خوارجو دا عقیده ده که دې ګناه وکړله بس کافر یې که لو ګناه وه که کوچنی ګناه وه د ګناه په کولو سړی کافر کوي دا د خوارجو عقیده ده خوارج خو دې د ګناه په کولو کافر کوي او وهابي دې په عبادت کافر کوي که ښه عمل وکړي وایي مشرک سولې اوس په دعا کې لاسونه پورته کول خدا دې اوس به اثبات وکړو چې دا ښه عمل دی لاسونه پورته کول په دعا کې ښه کار دی دا سنت کار دی په دغه عمل جوابي مشرک بولي نو وابیان خو در خوارجو لا یو څه واخواته خوارجو په ګناه مسلمانان کافران کول وابیان په عبادت کافران کوي نو دا تجربه تاسو وکړئ که څوک عمره یا حج ته تللی وي هغه ته معلومات شته چې په حرمینو کې سلفیان چې ولاړ دي دعا ته دې نه پرېږدي لاس پورته کولو ته دې نه پرېږدي په دې اعمالو پر تا د مشرک فیصله کوي نو دوهمې مسلې ته راځم چې په دعا کې د لاسو پورته کول څنګه دي د لاسو پورته کول ښه کار دی چا ویلی دي چې ښه کار دی چا ویلی دي چې په دعا کې د لاسونه پورته شي قرآن هم وایي حدیث هم وایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربك وانحر فصل لربك وانحر دې څه ترجمه ده علامه آلوسی بغدادي په تفسیر روح المعانی یاو علامه فخر الدین رازی په تفسیر کبیر کې دغه دو علماو دغه آیات کریمه په تفسیر کې د ضحاک او د سلیمان رحمهم الله تفسیر را نقل کړی دی چې هغه داس تفسیر کوي الله عز وجل پیغمبر علی السلام ته وایي فصل لربک اے پیغمبر اسلام لمنځ وکړه خاص د الله عز وجل د پاره فصل لربک وانحر د دې تفسیر څنګه کوي ارفع يديك عقيب الصلاة عند الدعاء إلى نحرك دا ترجمه وانحر اے پیغمبر علیہ السلام د لمانځه وروسته په دعا کې لاسونه پورته کړه د ازګره پوری دغه د وانحر ترجمه ده
ارفع يديك عقيب الصلاة عند الدعاء إلى نحرك. تفسیر کبیر، تفسیر روح المعانی، هغه دغه تفسیر کړی. اے پیغمبر علیہ السلام منسجدی وکي بیا دعا کوي، په دعا کې لاسونه پورته کړه درځګاره پوری. دا د قران فیصله ده. وای په دعا کې لاسونه پورته کړه. نو په قران ثابت شول چې پیغمبر علیہ السلام په دې مأمور دی چې په دعا کې به لاسونه پورته کړي. احادیث ترازی بخاری شریف دوهم جلد 918 صفحه مستقل باب امام بخاری راوړي باب رفع الايدي في الدعاء. دا باب په دې موضوع کې دی چې په دعا کې بلاسونه پورته کیږي. بیا امام بخاری رحمه الله په دغه باب کې درې روایت راوړي، درې احادیث د چا سره نقل دي. حضرت ابو موسی اشعری، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. دا درې صحابه کرام د دې هر صحابي څخه په دغه باب کې روایت شته. هغه دا روایت چې پیغمبر علیه السلام چې دعا کول لاسونه به پورته کړل. دا د بخاری شریف روایت. تدریب الراوی د علم درايه الحديث یو کتاب دی. 395 صفحه البته لیکلی دي چې په دغه موضوع کې چې په دعا کې بلاسونه پورته کوو، په دې موضوع کې تقریبا 100 احادیث راغلي دي. 100 احادیث، یو نه دي، لس نه دي، شل نه دي، 50 نه دي، 100 احادیث. هغه داسې احادیث دي چې د معنا د لارې نه د لفظ د لارې، د معنا د لارې دا راته ثابتوي چې په دعا کې د لاسو پورته کول دا په تواتر ثابت ده. نو دا زموږ خلق عام مسلمانان، دا افغانستان خلق، دا علما چې په دا مسجدانو کې د لمنځه وروسته دعاوې کوي، په دا دعا کې لاسونه پورته کوي، دا شکر کوي. دا سلفیانو گمراهانو بیا وس دا خبره نشر کړې ده. وای تاسې احناف ته وایي، وای تاسې خود د لمانځه وروسته هم لاسونه پورته کوئ، دعاوې کوئ د لمانځه وروسته. وای د دې ثبوت موږ ته پیش کړي. چیرې وای دا ثبوت موږ ته پیش کړي چې پیغمبر علیه السلام د لمانځه وروسته په دعا کې لاسونه پورته کړي. وای دغه مسله راته روښانه. نو موږ ورته وایو چې موږ به دغه حدیث شریف هم درته وړاندې کړو. دا چې تاسې جاهلان یا سلفیانو ته وایو، نه یاست خبر، یا خبر یاست پر سترګو مو ډالر پراته دي، شی نه ویني. نو زوم دا ډالر ایسته کړي، دا حدیث ته وګوري. زه به اوس هغه حدیث شریف درته وړاندې کړم چې پیغمبر علیه السلام په خپل د ماپښین لمونځ ورکوي، بیا سلام ګرځي، د سلام وروسته دعا کوي، په دعا کې لاسونه پورته کوي. دا حدیث شریف په اوس درته وړاندې کړم. تفسیر ابن کثیر دا داسې یو تفسیر دی چې عرب او عجم ته مقبول تفسیر دی. یعنی تاسو کده دی وهابیانو څخه پوښتنه وکړي چې تاسو ته کوم تفسیر قبول دی، هغه وايي تفسیر ابن کثیر. عرب او عجم د مذهب خلق او سلفیانو ټول ته دا تفسیر مقبول دی. وس دغه تفسیر حواله پیښوم. تفسیر ابن کثیر
دوهم جلد 355 صفحه دغه آیات کریمه په تفسیر کې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الا المستضعفين من الرجال والنساء الآية سورة النساء التنويم نمبر آيات دغه آیات کریمه په تفسیر کې فتفسیر ابن کثیر کی دوهم جلد 355 صفحه کی دغه روایت ذکر دی ابو هريره جلیل القدر صحابی رضی الله تعالی عنه هغه فرمایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ماپښین لمونځ په جماعت راکې کله چې سلام وګرځاوي پیغمبر علی السلام لاسونه پورته کړه د لمانځه وروسته دغه دعا وکړه اللهم خلص الوليد ابن الوليد وعياش ابن ابي ربيعه وسلمة ابن هشام وضعفة المسلمين الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا من ايدي الكفار دغه د پیغمبر علی السلام دعا ده چې د ماپښین د لمانځه وروسته یې کړې په دا دعا کې لاسونه پورته کړي اللهم خلص الوليد ابن الوليد وعياش ابن ابي ربيعه وسلمة ابن هشام وضعفة المسلمين الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا من ايدي الكفار دا د پیغمبر علی السلام دعا ده چې کړې د لمانځه وروسته په دا دعا کې لاسونه پورته کړي او سلفیانو ته به ووایو چې دغه حدیث شریف چې دا اوس می ذکر وکړي چې پیغمبر علی السلام دغه دعا کړې په دا دعا کې لاسونه پورته کړي د دې حدیث شریف لمبر به مور وشیم دا تفسیر ابن کثیر کې د احادیث لمبرونه دي دا حدیث سوم نمبر دی 2213 نمبر 2213 دا د حدیث نمبر دی نو دا نمبر دی وګوري چې په دغه روایت کې هغه دی پیغمبر علی السلام دعا کوي په دعا کې لاسونه پورته کوي نو دا چې زموږ علما استازان فقها د سوو کلوس د المنظور است دعاوی کوي مقتدیان آمین آمین پروای او په دعا کې ګرد لاسونه سره پورته کوي نو دا خو د یو بدعت کار نه دی دا خو ناروا کار نه دی دا خو حرام کار نه دی دا خو د پیغمبر علی السلام صدا عمل را نقل دی نو چې پیغمبر علی السلام دا عمل کړی دی پیغمبر علی السلام لاسونه په دعا کې پورته کړي پیغمبر علی السلام د لمانځه وروسته دعا کړي قرآن او حدیث وایي چې د لمانځه وروسته دعا سته قرآن او حدیث وایي چې په دعا کې د لاسو پورته کول سته سوسنو چې یو جاهل د کفارو غلام بیا راولاړیږي او دغه کار ته بدعت وایي دې کار ته ناروا وایي دا څونه جلاوري ده دغه څوک چې دعا ته بدعت وایي د لاسو پورته کولو ته بدعت وایي د قرآن مقابله شروع کړې ده د حدیث مقابله شروع کړې ده د پیغمبر علی السلام مقابله شروع کړې ده د الله عزوجل مقابله شروع کړې ده دا دغه کسان دي نو مطلب می دا دی چې دعا سته د لمانځه وروسته دعا کوي په دعا کې لاسونه پورته کوي دا اللهم انت السلام ومنك السلام دا دعا خو به موریدلی دا سلام چې وګرځو نو بر دا وای اللهم انت السلام ومنك السلام
په دغه دعا کې لاسونه پورته کوي دا هم دعا ده څه خبره ده چې لاسونه پورته شي دا وابي به تاسو ته پر دغه هم معلومیږي دا اللهم انت السلام چې وایي یا بل څوک وایي د لاسونه نه پورته کوي دا وابي به پر دغه پیژني نو اللهم انت السلام ومنك السلام تبارک یا ذل جلال والاکرام دغه دعا چې کوي دلته لاسونه پورته کوي اذان چې وسی د اذان دعا چې کوي په دعا کې لاسونه پورته کوي تاسو له پیان دام درته وایي د اذان په دعا کې لاسونه مو پورته کوه حالت هم لاسونه پورته کوه ادب د دعا السنت طریقه د دعا دا چې لاسونه دي پورته شي ابو داود شریف اول جلد 209 صفحه رئيس المفسرين حضرت عبد الله بن عباس رضي الله عنه هغه فرمایي المسألة ان ترفع يديك حذو منكبيك ترجمه وای ادب د سوال ادب د دعا هغه دادی چې په دعا کې لاسونه پورته کړه د وضو پرې چې د وضو سره برابر شي دا د دعا د آداب سره یو ادب نو نفس دعا هم ثابت ده په قران او حدیث او په دعا کې د لاسو پورته کول هم ثابت دي په قران او حدیث نو چې په قران او حدیث هم دعا ثابت سول هم د لاسو پورته کول ثابت سول نو دا مشروع عمل دی نو چې بیا څوک راولاریږي د عمل ته بدعت و ناروا وایي دا نو هغه کسان دي چې پر سترګو یې ډالر پراته دي ډالر یې پر سترګو پراته دي قران هم نه ویني حدیث هم نه ویني مذهب خو نه ویني د پیغمبر علی السلام اقوال هم نه ویني قران هم نه ویني ولی خو پر سترګو یې ډالر پراته دي شی نه ویني حق نه ویني دا هغه کسان دي د دې کسانو خبرې به نه مني نوی خبرې کزمور استاد په خلقو کې راکلي دې ته به غوږ نه نیسو هغه زموږ وروسته چې پلرونه نیکګان اسلاف فقها علما چې تیر سوي دي پر هغه سړک بزو تاسو ټول خبر یاست نوی خبرې په دین کې څه وخت راغلي چې امریکایان راغلي د امریکایان چې نو راغلي دا نوی خبرې نه وي د امریکایانو سره راغلي خو امریکایانو وهابیان درته راوسته سلفیانو پنځپیریان درته راوسته په خلو کې دا ورکړل چې دغه خبرې کوي د دین پر مشروعات لګاونه کوي دا د امریکایانو هدایت دي امریکایان چې نو یو څوک دی وړاندې کې چې په هغه وخت کې دا خبرې وي چې یا دعا مکوه یا لاسونه مو پورته کوه یا د 12 خیرات مکوه یا تعویذ استکه یا زیارت ته مزه یا خورده استکه چیرې وي دا خبرې هیڅ شی نو یو مذهب یو دین یو طریقه امریکایان چې راغله وهابیان یې راوسته دا خبرې شروع شوې دعا مکوه لاسونه مپورته کوه زیارت ته مزه تعویذ مپه غاړه کوه فاتحه مه جوړوه دغه ته ورته خبرې نو دغه خبرو ته غوږ مه نیسئ د خپلو پیشینه علماو پر سړک ولاړ سي هغه سړک به مو جنت ته ورولي وصلی الله تعالی علی رسوله